د قرآن کریم د ترجمې 40 درس سورة البقره 186 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای وَإِذَا او هر کله چې سألک پوښتنه وکړي ستانه عبادی بندگان زما عني زما په باره کې، نو فرمای فإني نو بېشک زه قریب نږدې یم، یعنی زه خپلو بندگانو ته نږدې یم، که په قراره خبرې کوي او که په زوره زه یې اورم. او فرمای اجیبو زه قبلوم دعوته دعا یا سوال الداعی د سوال کونکو یا دعا کونکی، اذا هر کله دعانی چې دعا غواړي زمانه، نو فرمای فلیستجیبوا لی نو دوی دې زما حکم ومني، یعنی زه د بنده دعا قبلوم، خو بنده تم لازم دی بنده هم باید زما احکام ومني. خو که فکر وکړو دا څنګه د الله تعالی حکم منل دي، چې الله تعالی حکم کوي چې دروغ مه وایه، خو د الله بنده دروغ وایي. الله حکم کوي چې زنا مه کوه، خو د الله بنده زنا کوي. الله حکم کوي غلا مه کوه، ظلم مه کوه، قتل مه کوه، سود مه کوه، خو د الله بنده غلا کوي، ظلم کوي، قتلونه کوي، سود کوي. نو دا خو تا خو د الله حکمونه منل نه دي. او نور الله تعالی فرمای ولیؤمنو بی او په ما باندې د ایمان راوړي، یعنی زمانه چې بنده سوال کوي زه خو د بنده سوال قبلوم، خو بنده تم په کار دی چې هغه په ما ایمان راوړي، زما خبرې ومني، زما احکام ومني، نو زه به هم سوال قبول کم. ولیؤمنو بی او په ما باندې د ایمان راوړي. نو که فکر وکړو دا څنګه په الله تعالی ایمان راوړل دي او د الله تعالی منل دي او د الله تعالی نه حیا کول دي، چې یو بنده د یو لیونی په مخ کې زنا نه کوي، دغه لیونی نه حیا کیږي، خو الله تعالی ورته ګوري. او بنده زنا کوي د الله نه حیا نه کیږي. تا څنګه یقین دی؟ په دې یقین لري چې الله ما ګوري، الله شته، الله ما ګوري، او بیا هم الله تا ته ګوري او د الله نه د حیا نه کیږي، د الله په مخ کې زنا کوي. دا څنګه یقین دی؟ الله تعالی ګوري خو بنده غلا کوي، الله ګوري الله ګوري بنده د الله تعالی په بندگانو ظلم کوي، بی ګناه وژني، شراب څکي، دروغ وایي او د الله تعالی په مخ کې سود کوي. دا څنګه په الله تعالی باندې ایمان دی؟
په سره ټرافیک لایټ د دې ویرې نه نځي، د دې ویرې نه په سره ټرافیک لایټ نه تیریږي چې ګینې جریمه به راکي. خو الله تعالی ګوري او شپه او ورځ د الله تعالی په سرو ټرافیک لایټونو باندې تیریږي، خو بیا هم زړه ته نه راځي چې الله به مې ونیسي او یا به الله تعالی عذاب راکي. نو دا څنګه یقین دی؟ لعلهم د دې دپاره چې دوی یرشدون سمه لار پیدا کړي. اوس د روژې په باره کې اول کې چې د روژې حکم راغی، په اول کې دا حکم داسې و چې څوک به د روژه ماتې نه وروسته وده شو، نو بیا به یې نه خوړل او نه څښل کولی شو او نه به ښځې ته نږدې کېدلی شو، بلکې د هغې وخت نه به یې روژه شروع شوه او خوړل، څښل او ښځو ته به نږدې کېدل حرام شو. دا حکم لږ سخت و او ځینې صحابه کرام سهوا ښځو ته نږدې شول. بیا الله تعالی په دې حکم کې اسانی راوسته او دا آیات نازل شو، فرمایي احل حلال شوي دي لکم تاسو ته لیلته په شپه الصیامي د روژې کې الرفثو نږدې کېدل الی نسائکم ښځو ته د ستاسو هن هغوی لباسن لباس یا جامې دي لکم تاسو ته وانتم او تاسو لباسن لباس یاستی لهن هغوی ته علم معلوم دی الله تعالی ته انکم بشکه چې تاسو کنتم تختانون خیانت کولو انفسکم د خپلو ځانونو سره، یعنی د وده کېدو وروسته به ښځو ته نږدې کېدلی. نو فتابه نو هغه جل جلاله رحم وکړو علیکم په تاسو باندې، یعنی په حکم کې درته اسانی راوسته، یعنی ټوله شپه ښځو ته د نږدې کېدلو او د خوراک کولو اجازه درکړه. وعفا او هغه جل جلاله بخنه وکړه عنکم تاسو ته. فالآن نو اوس باشرو نږدې کېږئ هن هغوی ته یعنی خپلو ښځو ته، وابتغو او غواړئ تاسو ما هغه څه یعنی اولاد کتبه چې لیکلی دی الله تعالی لکم تاسو ته، یعنی په لوح محفوظ یا تقدیر کې، یعنی کله چې ښځو ته نږدې کېږئ نو د نیک اولاد نیت کوئ، یوازې دا نیت مه کوئ چې صرف خپل خواهشات پوره کوئ. وکلو او خوراک کوئ تاسو، وشربو او څښل کوئ تاسو حتی تر هغې پورې چې
یتبین خکارشی لکم تاسو ته الخیطو تار الابیضو سپین من الخیطوی د تار الاسودی تورنا من الفجر د سبا ثم اتمو بیا پورا کړئ یعنی ونیسئ الصیام روژه الی اللیل د شپې پوری ولا تباشرو او منزدې کیږئ هن اغوی ته یعنی ښځو ته و په داسې حال کې چې انتم تاسو عاکفون اعتکاف کوونکي یئ فی المساجد په مسجدونو کې تلک دغه حدود الله د الله تعالی حدود دی یعنی احکام دی فلا تقربو نو منزدې کیږئ تاسو یعنی مماتوئ ها دغه حدود یا احکام کذالک امدارنگا یبینو بیانوی الله الله تعالی آیاته آیاتنا د هغه جل جلاله للناس انسانانو ته لعلهم د دې د پاره چې اغوی یتقون متقیان شي ولا تأکلوا او مخوری تاسو اموالکم مالونه ستاسو بینکم په منځ تاسو کې بالباطل په ناروا سره یعنی په ناحق سره وتدلو او موړی او مورکوی بها دغه مالونه الی الحکام حاکمانو ته د رشوت په توګه لتأکلو د دې د پاره چې وخورئ تاسو فریقا یو حصه یعنی یو برخه من اموالی د مالونو الناس د خلکو بالاثم په ظلم سره یعنی دغه مالونه یا پیسې یا ارڅ حاکمانو ته رشوت مه ورکوئ د دې دپاره چې د بل چا مال تاسو وخورئ نو الله تعالی فرمایي و حال دا دی انتم چې تاسو تعلمون پوهیږئ یعنی چې تاسو ناروا او ظلم کوئ په دې ښه پوهیږئ چې دا څه چې تاسو کوئ دا ظلم تاسو کوئ ځکه چې ستاسو د چالاکۍ او حاکم یا قاضي ته د رشوت ورکولو په واسطه د بل چا مال ستاسو خوشي خو لیکن حلالیږي درته نه بلکې په خپله هم حرام خوري او په اولاد هم حرام خوري او بیا ګیلې د اولاد نه کوي ګیلې د ښځې نه کوي چې بې احترامي مې کوي حقیقت دا دی چې دا ستا د جرم د دنیا عذاب دی چې د اولاد او د ښځې د بې احترامۍ په شکل درکوي او نور به په آخرت کې درکوي وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.